سلامونه احترامات په دې هیله چې ټول بخیر تېره موده وروسته یو ځل بیا ستاسو سره مخامخ یم او درته معلومات درکوم چې په عمان کې تاسو د فامیل لپاره د ښځې او د اولادونو لپاره اقامې څنګه اخیستلی شئ چې پروسه ده څومره مصرف پرې راځي. ما یو ویډیو د دې نه مخکې جوړه کړې وه د فامیلي ویزو په اړه باندې. تاسې زما په فیسبوک کې یا په یوټیوب چینل کې هم کتلی شئ. په یوټیوب چینل کې هغه ویډیو شته دی، په هغې کې ما په دې اړه معلومات ورکړي چې د فامیلي ویزې په څه طریقه باندې اخیستلی شئ، څومره مصرف پرې راځي، څومره وخت پرې اخیستلی کېږي. نو ما فامیل راوستی دی عمان ته مسقط ته یو څو ورځې کېږي چې خپل فامیل مې راوستی دی. زه په عمان کې یم، په مسقط کې یم اوس. نن ما چې دی بچو له چې دی د عمان ریزیډنټ کارډ یا اقامه یا بطاقه چې ورته وایي هغه ټول له واخیستلي. نو دلته چې دی هر ځای کې چې شرطه وي، یعنې د پولیسو حوزه وي، پولیس چې دی ټول د پاسپورټ جوړولو، د آی ډي کارډ، ریزیډنټ کارډ، دې ټولو کارونه هغوی کوي. کوم ځای کې چې شرطه وي یا د پولیسو حوزه وي، دلته پولیسو حوزې ته شرطه وایي. هر ځای کې چې شرطه وي هلته تاسې تللی شئ، هماغلته چې دی تاسې بطاقه جوړولی شئ یا اقامه یا ریزیډنټ کارډ، پاسپورټ چې کوم جوړېږي خو عمانیان جوړولی شي، بهرنیان یې نه شي جوړولی. نو زه دلته په مسقط کې چې دی په کوم ځای کې چې اوسېږم، ما چې خپله کومه ریزیډنټ کارډ جوړ کړی و بطاقه، نو زه هغه وخت کې زه تللی وم دغه ته هوایي ډګر ته کوم نږدې چې د پولیسو حوزه وه کومه شرطه وه هغې ته تللی وم، ما هلته جوړ کړی و. هلته هم بیروبارو زیات و یو څه، ځکه زما لږ وخت پې زیات ولګېده. دلته چې دی زه دلته چې کوم ځای کې اوسېږم امارات ورته وایي، دلته نو زه بیا هغلته تللی وم شاوخوا 9 بجې باندې له کوره ووتم، 9 بجې او ولاړم هلته امارات ته. 4 کسانو نه موږ ریزیډنټ کارډ جوړ کړو. زوی چې زما دی هغه چون د 2.5 کالو دی، نو 8 کالو نه ښکته ماشوم لپاره ریزیډنټ کارډ نه جوړوي یا بطاقه یا اقامه نه جوړوي. 8 کالونه چې ماشوم پورته وي د هغې لپاره جوړوي. نو موږ چې لاړو 4 ټوکنې مو واخیستلې او ورغلو. د دغه لپاره چې شی ضروري دي، د فامیلي بطاقې یا ریزیډنټ کارډ جوړولو لپاره فقط ویزه ضرور ده او پاسپورټ ضرور دی. پاسپورټ او ویزه به ځان سره واخلئ او ستاسې چې کومه خپله بطاقه یا ریزیډنټ کارډ وي، مثلا ما خپله بطاقه یا ریزیډنټ کارډ ورکړ او د هر یو کس چې دی د هغه مې ویزه ورکړه، ویزه را سره وه او پاسپورټ. بل هېڅ شي ته ضرورت نه پېښېږي، نو هېڅ شی نه غواړي، فقط دغه ویزه چې ورکړي او هلته ستا معلومات ټول ثبتوي. بیا پاسپورټ غواړي، پاسپورټ چې ورکړي نو بیا ګوتې درنه لګوي، عکس درته اخلي. بیا چې دی بطاقه غواړي، مثلا زما کوم چې د کور سرپرست وي یا مشر وي د هغه بطاقه غواړي، بطاقه ورکړي او له هغې وروسته چې دی بس فیس به جمع کوې ورته، فیس به د کارډ نه جمع کوې. د ریزیډنټ کارډ یا بطاقې فیس چې دی هغه 11 عماني ریاله دی. نو هغه ما ټول وکړو په ډېر په ایزي طریقه باندې، په اسانۍ سره. دلته چې دی امارات چې کوم پولیس حوزه وه هلته نو بیا بیروبار د هوایي ډګر کې چې کوم هوایي ډګر سره نږدې چې کوم د شرطې ځای دی د پولیسو حوزه، دلته یو څه بیروبار زیات و. دلته بیروبار دلته مو خوا عمره ډېر نه و، کم و. نو زموږ ټول کار چې دی هغه په 1 ساعت شاوخوا کې 1 ساعت کې ختم شو. 4 اقامې یا بطاقې یا ریزیډنټ کارډونه موږ جوړ کړو، 4 دانې چې د هغې واخیستلې. 4 عماني ریاله، ټول 15 کسان دي. خو چون یو ماشوم دی پکې د هغه نه جوړېږي، نو د پاتې 4 کسانو هغه ټول په 1 ساعت کې جوړ شو. په 1 ساعت کې فوراً هملته راکړه او بس کار یې ختم شو او بېرته 1 ساعت وروسته چې دی د پولیسو حوزې نه راووتو او راغلو کور ته. د ژبې مسله نشته دی، ځکه دومره پوښتنې یا دومره معلومات درنه نه غواړي چې ستا سره د ژبې مسله راشي. فقط موبایل نمبر درنه غواړي او چېرته اوسېږي صرف د هغه ځای نوم درنه غواړي، که نه مکمل ادرس هم درنه نه غواړي، درته ووایي چې د کور نمبر څه دی او د کوڅې نمبر څه دی او د سړک نمبر څه دی، نه بس فقط په امارات کې اوسېږي، بس امارات پوره دی. موبایل شمېره نور چې دی خاص څه معلومات نه غواړي، بس ګوتې درنه لګوي
امضا وکړئ او بس پیسې هغه ورکړئ. نور دومره خاص څه معلومات نشته دی. نو د ژبې هم چا سره چې مسله راځي ډېر په اسانۍ سره په دغه طریقه کولی شئ چې کله تاسو دلته خپل فامیل راولئ عمان ته، نو په دغه طریقه باندې به تاسې کولی شئ چې د هغوی لپاره رزیډنټ کارت، بطاقې یا اقامې واخلئ. ډېر په اسانۍ سره بل هېڅ چاته ضرورت نشته دی چې شا پسې لاړ شئ یا کوم اسناد واخلئ. فقط ویزا، پاسپورټ او خپله بطاقه کوم کس چې دلته مخکې نه وي د هغه بطاقه هغه به هر څه واخلئ او کومه چې تاسو ته نږدې شرطه وي، پولیسو حوزه کې کومه چې تاسو ته نږدې وي همهغې ته ورشئ او ډېر په اسانۍ سره چې دی په ساعت 2 ساعته کې تاسې ټولو کسانو لپاره رزیډنټ کارت یا بطاقې یا اقامې اخیستلی شئ. او دا ضرور ده چې مطلب تاسو سره بینک کارت وي، ځکه نغد کیش پیسې هغوی نه اخلي، هلته د کارت نه پیسې جمع کوي. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او نور کوم د دغه په اړه کوم معلومات پکار وي، د عمان په اړه، د عمان د ویزو په اړه ما ته په وټساپ باندې میسج کولی شئ. او نور په خدای سپارم، د الله په امان.